والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان للكرم، والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عكم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شريف وعلوم سيدنا محمد وعلى آله وسلم. حضرات علماء کرام، ډېر ګرانو محترمو مشرانو، همزولو ځوانانو زلمورو، د علماء کرامو بیانونه او د هغوی ښکلې جامع او ډېرې مزېدارې خبرې هغه وشوې. وخت ډېر تېر شوی دی او مازدیګر داخلېږي. د دې وجې ستاسو خدمت کې څو خبرې عرض کوم. بس مجلس هم ختمېږي، تنګېږئ مه او نه مو دا خیال دی چې تنګ شئ. او دا صرف د قرآن مجید هغه برکت دی چې بنده له الله تعالی د ناستې او د اورېدو توفیق ورکړي. قرآن پاک د الله کلام دی. اللہ پر کلام کی آغا طاقت پہ چاہا بل چاہ کلام کی نشتا. آغا نور دے پہ کی چاہا بل چاہ پہ کلام کے پہ خبروں کے آغا نور نشتا. آغا فضیلت ورطا حاصل لے چاہا فضیلت بل چاہ خبروں تا و کلام تا نہ حاصل. حضرت عبدالعزیز الدباغ رحمت اللہ علیہ و بزرگ تیر شوئے دے. آغایو کتاب دی تبریز ابریز. آغای کے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے ما تدا معلومی گی او دارا تا پتہ لگی کہ زسوک بینم او داغه خبرې زما تر غوږو نه راځي نو ما ته پته لګي چې دی څه خبرې کوي. د هغه مرید او شاګرد یې لیکلي دي چې حضرت ما تپوس وکړ چې حضرت دا تاسو څه وایئ. حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه فرمایل چې دا خو بالکل زه پېژنم. وی څنګه؟ وی هغه داسې چې کله د قرآن مجید تلاوت څوک کوي او د لرې نه زه وینم او هغه اواز زما تر غوږو نه راځي نو ما ته دا اندازه لګي چې دی تلاوت د قرآن مجید کوي. چې کله هغه تلاوت د قرآن مجید نه کوي نبي علیه الصلاة والسلام احادیث بیانوي نو ما ته دا پته لګي چې دا د نبي علیه السلام حدیث دی. چې قرآن هم نه وي او حدیث هم د نبي علیه السلام نه وي او د دین عامې خبرې وي او مسایل وي او دیني خبرې وي د هغې راته به اندازه لګي چې نه قرآن وي نه حدیث وي نه د دین خبرې وي او څوک عامې خبرې کوي او ګپې شپې لګوي ما ته د دې هم اندازه لګي. او بیا یې دا وفرمایل چې دا ځکه چې زه کله وګورم
نو چې څوک د قرآن مجید تلاوت کوي د هغه د خولې نه د هغه تلاوت په وجه باندې هغه انوارات پورته کېږي چې هغه په دنیا کې د بل کلام انوارات نشي کېدی. نو زه پوه شوم چې دا قرآن مجید وایي او چې د هغې په شان انوارات نه وي او انوارات وي نو زه پوه شوم چې دا انوارات نه دي نو دا بیا حدیث دي او چې نه د قرآن او نه د حدیثو والا انوارات وي په بل رنګ کې راشي نو زه چې دا د دین خبرې دي او چې نه یو رنګ کې وي نه بل رنګ کې وي هسې لوخړې د خولې نه خېږي نو زه پوه شوم چې داسې فضول لګیا دی ګپې شپې لګی دا الله په کلام کې عجیب نور دی. حضرت امام عاصم رحمت الله علیه مسجد نبوي شریف کې امام هم پاتې شوی دی او لوی امام دی هسې هغه به چې کله خبرې کولې نو هغه به په خپلو شونډو باندې ژبه وهله چا ترېنه تپوس وکړه حضرت د دې څه وجه ده وایي دا زما هسې به صدد جوړ شوی دی شاګردانو بیا نه پرېښودو نه مونږ ته به وایي حضرت تاسو په دې خپلو شونډو هغه شان ژبه وهئ لکه چې څه ډېر ښایسته ښکلی خوږ شی تاسو د خپلو شونډو نه څکئ شهد دی یا یو بل شی دی خوږ هغه وایي چې تاسو خامخا زما نه تپوس کوئ او ما نه پرېږدئ نو د دې وجه دا ده چې ما یو ځل په مسجد نبوي شریف کې مونځ نه وروستو ځان له تلاوت کولو ناست وم دا تلاوت چې ما کولو زه په دې کې اوده شوم په ناسته نو اوده شوم خو تلاوت مې هغه مم کول پوهېدم نه چې دا زه په ویښه یم که په خوب کې بس د دې نه زه بیا لاړم عالم خواب ته لاړم د خوب عالم ته لاړم نو چې کله زه په خوب کې هم لګیا یم تلاوت کوم نو زه وایم ګنې زه مسجد نبوي شریف کې چې څنګه مې په ویښه تلاوت کوم هغې زه په ویښه لګیا یم پکې نه هغه خوب دې کې ما وکتل مسجد نبوي شریف ته د فرشتو د ملایکو ډلې رالې ښایسته ښکلی نوراني مخلوق او زه درته د هغې شان نشم بیانولی خو داسې وایي لکه د نور تاروګي چې الوځي زه پوهېږم چې دا هم د الله ربالعزت ملایکې دي بس دومره پوه شم ټولو یو بل ته وکتل نو یو تر بله خبره کوي چې دې کاري چې خو قرآن مجید وی په هغې کې اوده شوی نو مونږ تلاوت خو نشو کولی خو الله مونږ ته د دې رخصت او اجازت کړی دی چې څوک قرآن مجید وایي نو هغې ته غوږ کېږدئ نو که دی چېرې په ویښه وی او ده دا تلاوت کولی او الله والا خوب نه راوستی نو مونږ بیا د ده دا شونډې نه شوې ښکلولی هله یې راشي یسې نه چې راپاسي او دی تلاوت کوي نو راځئ چې شونډو باندې ښکلې هغه نوراني شونډې کېږي نو کتار په کتار راځي زه تلاوت کوم او هغوی زما شونډې ښکلوي چې ټول اخلاص شي نو دغه وخت کې زه وبوګنېدم او راپاڅېدم چې راپاڅېدم نو زما هغه خوب ما ته رایاد شو د هغې هغه بوسې او زما شونډې ښکلول ما ته رایاد شو ما وې د یاره یو خوب و خو چې څنګه مې خپله ژبه په شونډو باندې ووهله د شهدو نه سیوا خوب خوند دی او هغه خوند لا تر اوسه پورې زما د شونډو نه دی لږ شوی دا د قرآن مجید خصوصي شان دی او ورونو قرآن مجید چې څنګه تلاوت کېږي دغه وخت کې برکت راځي ځکه چې د الله کلام دی او الله کلام کې خپل برکت اچولی دی الله برکت د هنده ذات دی برکت څوک ورکوي ټول ووایي
سبب ولا الله قرآن وګرځي، ذکر ولا وګرځي، د نیک کارونه ولا وګرځي، زموږ ستاسو دا ناسته ولا الله وګرځي. الله دې موږ له برکت راکړي. لا تر اوسه پورې خو چا ونه دي ویلي چې دا باران چې دی نو دا وریځې کوي الله ورۍ د وریځو نه. اولاد څوک ورکوي؟ الله. او مور او پلار ولا سبب جوړ کړي. دغه شان برکت الله ورکوي، د ذکر په وجه باندې ورکوي، د عالم د صحبت په وجه ورکوي، د اولیاء په محبت سره ورکوي، په خدمت د دیندار خلکو ورکوي، د مدرسو سره په تعلق باندې ولا برکت ورکوي. بدای برکت ته ورکوي الله. کتاب انزلناه الیک مبارک. الله فرمایي دا یو عظیم کتاب دی، لوی کتاب دی، عظیم الشان کتاب دی. کینه وروړی تکینه. عظیم الشان کتاب دی. ولې لوی دی؟ چې د چا ذات نه صادر شوی دی، هغه لوی ذات دی. یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي القرآن کلام الله. قرآن مجید دا الله کلام دی، خبر دی، و خرج منه، و دا الله د ذات نه راوتلی. چې کوم شان د الله دی هغه شان د الله د کلام دی. دا الله رب العزت په امت د نبی علیہ السلام باندې خصوصي فضل وکړو. نورم کتابونه الله را لېږلي دي، خو هغه تر څه خاص وخته پورې دي. په قیامت پورې د ختم نبوت په برکت باندې د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک ټول وایي صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی کتاب چې د ختم نبوت په برکت باندې الله د تام امت لپاره، د تام کائناتو لپاره د هدایت سبب وګرځو. او تر قیامت پورې الله دغه د برکت نه ډک کتاب په کائناتو کې محفوظ وساتي. په دې دنیا موږ د الله رب العزت په دې غړېدلو سترګو باندې دیدار نشو کولی. لا تدرکه الابصار. ادراک ستاسو سترګې نه لري د الله د لیدو، او ویني الله تاسو. نو الله وی دا جنت کې به درته ځان وښیم، والدیدار بدل درکم اے مومنانو. او په دنیا کې چې تاسو زما د مینې دعویدار یې، نو تاسو له به زه خپل کتاب او کلام درکم. نو چې تاسو کله زما کلام وایي نو دا داسې شوی لکه تاسو ما وینئ وګورئ. د دې وجې وروڼو دا واحد کتاب دی. په تشو کتو باندې، په تشو لیدو باندې که پرې پوهېږي او که نه، تا ته به ثواب میلاوېږي. یو عالم اوس شته او هغه چې د چا نه خبره اورېدلې ده نو هغه یادوي هغه وفات شوي دي. هغه عالم په سند کې امام او د هغه هلته کې په مسجد کې یو مقتدي بابا و، هغه به ورپسې مونځ کولو. او دغه علاقو کې مونځګزاره کم وي نو هغه په یو څو کسانو کې و. هغه وفات شو. چې هغه دفن شو، دې کې د یو سړي په خیال کې راغله اوهو زما نه خو څه قیمتي شی ګړی یا بل څه پاتې شو. هغه سر دا ډېر قیمتي و. هسې هم بعضې خلک داسې وي ما له به دا ګړی په کار وي. خلک ورته ووایي هغه قیمتي ده خو قبر خو پکې بیا نشي سپړلی. هغه وایي چې هر رنګه دا کار به کوي. علما وایي د دې خو اجازت نشته، خو چې قیمتي شی دی دا بس قبر وسپړی، خو زر یې بیا بند کړئ. بس هغه چې قبر وسپړلو هغه ته هغه خپل امانت کړی یا سره اخیستل یا ګوته ورنه بل څه. نو دغه وخت سره هغه سره دوه درې کسانو هغه قبر ته کتل هغه سوري کې.
نو قبر کې یو قسمه ښکلې ښایسته د بلپونو نه سیوا تیز او سپینه رڼا وه او داسې رڼا وه او دومره ښکلې فراخه قبر چې هغه قبر چې دی که نسو هغه قبر نو یو ښایسته ښکلې فراخه چمن اوس خو خلک د دې نه انکار کوي دومره غم دی ورسره وایي چې دا یو قبر پلنېږي دی بل سره ورسه کوي ده سره یې غم دی دومره غم دی ورسره هغه چې وکتل نو حیران پاتې شو قبر یې خو بند کړو او استاد عالم دې عالم ته یې خبره وکړه چې حضرت داسې چل دی حضرت وایي خانه خو عجیبه ده قبر خو تورتمې پکې که تاسو وړوکې سورې کړی دی د بلپونو نه سیوا سپینه رڼا لکه انور چې هلته کې راختلی او ښایسته خوشبويي وه عالم یې راشي وګورئ نو کور کې دغه څوک نو بیبي نه وه یو خور یې وه بوډا د هغې خور ته دې عالم ووایي چې ستا د دې ورور څه عمل هغه وایي استاد جي هغې ابا یې ووایي چې خو ستا پسې به یې لمونځ کولو خو استاد جي ده خو غریب هېڅ شی نه وویلی نو زه څه ووایم علماو سره یې محبت وویلی وی څه بل عمل یې درته معلوم دی چې ده به داسې کور کې څه عمل کولو وی استاد جي زما ورور له قرآن نه ورکړو تلاوت خو کولی نه شم نور یې په یو ذکر چوبه نه وړېده څه مختصر الله الله لا اله الا الله سبحان الله به کله وي خو یو مینه وه یو عشق یې و د قرآن مجید سره چې زه دا نه شم ویلی چې څومره عشق یې خدای به په ژړا شو چې خدایه نه مې دې ویلم نو یو لوی قرآن مجید ده شکرانه کړو ما ورته وی چې یارورې پوهېږې نن دا دې څه ده شکرانه کړو وی چې هسې دې دې خلکو ته وکتل ټول قرآن مجید وایي ما وی زه به ځان له واخلم د سینې سره به یې جوخ کړم بیا به یې ږدم نو بیا به ده کڅوړه وله جوړه کړه ښایسته کړې ځای کې صفا او بره ځای کې به یې کېښودو بیا به یې هغه قرآن مجید راواغېستو کلاو به یې کړ نو نور دومره پوه چې حافظان او قاریان او تلاوت کوونکي چې څنګه پاڼه په پاڼه پسې اړوي نو ده به هم دقه شان کول نو ده به د اول د قرآن مجید نه د سورې فاتحې نه شروع کړه بسم الله ولا ورتله نو بسم الله به یې ووایي نو بیا به د الحمد نه دغه شان شروع کړه هغه وله هم ورتله نو چې سورې بقره به یې شروع کړه نو بیا به یې پرې ګوته ګرځوله نو یو کرښه باندې به یې یو ګوته ګرځوله چې اخرې ته به ورسېد بله کرښه به یې شروع کړه بیا به یې روغونتې پاڼه واړوله نو د سپارې یا د نیمې سپارې په مقدار به چې ده ګوته وګرځوله نو بیا به یې هغه ځای کې نښه لکه د حافظانو کاریانو تلاوت کوونکو کېښوده نو بله ورځ به یې لکه د هغوی په شان ډکه دی نو بیا شروع کړه خو چې کله به زه تلاوت د قرآن مجید په دې ګوته ګرځولو کې بس کتل دی ورته قرآن مجید تلاوت یې نه شو کولی خو چې د تلاوت کوونکي په شان به یې دا ګوته وګرځوله نو بیا به یې ورپسې اخره کې یو خبره کوله بیا به یې وژړل هره ورځ به ده ژړل او دا به یې وي یا الله نه پوهېږم چې څه دې ویلي خو چې څه دې ویلي دي ډېر د مینې دې ویلي دي او مونږ ته دې ویلي دي او زمونږ دپاره دې ویلي دي او الله وایم چې څنګه به یا تا څه ویلي دي زه په دې ارمان یم چې خدای په دې پوه شم او یا الله څومره ښکلی کلام دی چې دا تا ویلی دی نو چې د دې به څومره خوند وي نو بس دقه کې به وي دی په ژړا شه او هغې کې به یې نښه کېښوده هغه عالم وي د ده صرف دې ګوتې ګرځولو سره د قرآن مجید دې پاڼې اړولو سره او دې کتو سره او دې محبت باندې تاسو ته الله تعالی د دې سړي د دې پاتې شوي امانت په وجه باندې دا وښوده چې ده صرف کتل او پوهېده پرې نه د ده قبر دومره رڼا شوه چې څوک یې وایي او عمل پرې کوي چې د هغه د قبر به څه حال او په کوم قسمه ښایسته ښکلی ظاهر خبره ده حدیث کې راځي دا علما ناست بس دا عوام بیا بس خو حضرت اسید بن حضیر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی او ډېر ټوکي صحابي دی او ډېر ښه صحابي دی د انصارو نه دی او ښه مخاوري صحابي دی په اولینو سابقینو د انصارو کې دی دی ورځ نیجانې په کور کې تلاوت کوي د قرآن مجید د ده زیرې حدیث کې راځي د هغه نوم یحیا دی د شپږو کالو دی هغه ورسره پخوا کې په ورکوټې غوندې کوټه کې هغه
د کوټې مخې ته ودرې او په غوري کې او په صحن کې دی لګیا د قرآن مجید تلاوت کوي او په ځمکه هغه ماشوم د ده خوا کې پروت دی د سحر نه وړاندې د تلاوت شروع کړو په خوا کې د دی یو اس چې دی نو هغه تړلی و د کور وړوکی و نو چې ده به تلاوت شروع کړو نو اس به خپې پورته کړي چې اس به سل خپې پورته کړي دواړه خپې به یې پورته کړې او هیار به یې شروع کړه تاسو ورته هیار وایي که نه دا اس یې اواز شروع کړي اس به او جی دغه هیار ورته موږ وایو هغه به یې شروع کړه اوازونه نو ده به چې هغې خپو ته وکتل چې خپې پورته کړې نو ده به زر ویارېده تلاوت به یې بس کړ چې هسې نه زما د زوی یحیا په سینه باندې چېرته دا اس پیکې مې د چې دا په ده څه چل شوی ده یو درنګ له ووایي راته ښکاري په ده باندې سکیني او هغې د وجې دی داسې کوي خو چې ده به تلاوت بس کړ نو هغه به خپې وغورځولې او ځمکه باندې به یې کېښودې خو چې ده به بیا تلاوت شروع کړ نو هغې به بیا خپې پورته کړې تر هغه به یې خپې نه کته کړلې تر څو پورې به چې ده تلاوت کوله اسید بن حضیر وایي د حیران شي او کتل اسید بن حضیر چې داسې کیسه ده په دغه وخت کې د دین او عجیبه یو بله خبره یې ولیده چې څنګه یې د اس هغه خپې راغورځول او پورته کول د هغې نه فارغ شو دی غلی شو او دی یې بس نور تلاوت نه کوم هسې نه چې د تلاوت په وجه باندې دی را خپې پورته کوي او زما د زوی په سینه باندې خپلې خپې کېږي دا اس نو زما دې به چکنې چکنې کړي په ده تلاوت بس وایي چې څنګه تلاوت بس نو بره یې وکتل خپل کور نو په توره تیاره کې د ده د کور نه سپینې با ډیوې او ښکلې سپینې ډیوې شکل کې رڼاګانې هغه پورته کېدې تر وریځو به لاړې تر اسمانه پورې به د ده خیال ته راتلې بیا به نري نري ستوري ته جوړ شو او هغه به روکې شوې او په ډلو ډلو باندې او په لپو لپو باندې او په ډېرو ډېرو باندې د ده د کور نه هغه رڼاګانې تر سهاره پورې هغه چې دی نه پورته کېدې نو نور هم حیران شو چې دا داسې سهار چې د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک مجلس دربار رسالت ته راغلو او محبوب ته به خلکو په مسجد نبوي شریف کې خپل احوال وي د مړو احوال به یې ورته وي د بیمارانو احوال به یې ورته وي د خوب احوال به یې ورته وي د ده نوم راغی د ده نمبر راغی حسینه څه دې کول حسین ورته وایي یا رسول الله هېڅ قسمه خبره نشته نه د بیمار خبره ده نه د تپوس پوښتنې خبره ده او نه مې خوب لیدلی دی نو بیا څه وایي وی د ویښې یو کیسه مې درته راوړې ده وی څه وی بېګا پر باندې داسې حال تېر شوی دی چې تلاوت به مې کولو اس به مې خپې پورته کولې او په دغه صورت کې چې مې بره وکتل نو بره رڼاګانې پورته کېدې نبي اسلام وفرمایه حسینه په خپلو دې ولیدل وی اس چې پورته کولې خپې څو ځله دي کړی تلاوت وی دوړه ځله مې تلاوت وکړه خو یو ځل هم داسې نه دی شوي چې ما تلاوت شروع کړی دی خپې هغه نه دي پورته کړي هر ځل باندې هغه خپې پورته کړي دي حسینه ګوره عجیبه کار مې وکړ نو خپې هغه پورته کولې تا تلاوت بس کولو نو بیا یې تلاوت ولې بس کړو بیا د الله رسول یېرېدل یحیا بچی مې پروت و ما ویل د په سینه خپې کېنوي نبي علیه السلام ورته وفرمایل که چېرې ستا د زوی دا غم نه وي او تا له تلاوت نه وي بس کړی نو تا به یو ناشنا مشاهده شوې وه او ناشنا خبره به دې لیدلې وه څو یا رسول الله دا بېګا څو ما چې ولیدل حسینه بېګا ستا د سورې بقرې د تلاوت د اورېدو دپاره د آسمان ټولې فرشتې راغلې وې راځئ د اسید تلاوت کوي چې د اسید د تلاوت مجلس له ورشو اسیده که چېرې تا تر سهار در بانګونو تر منځونو پورې دا تلاوت را رسولی و نو ته څه کې چې د مدینې په قصورو کې به دا فرشتې د نورو صحابو هم لیدلې وي دومره ډېرې فرشتې به وي چې د هغوی د وتو او د بره ختو لپاره به ځای نه میلاوېده نو د خلکو سره به په کوڅو کې ګرځېدې راګرځېدې دومره ډېرې فرشتې بېګا راغلې دا قرآن برکت دی هسې څه تاسو نه دي موږ فرشتې ووینو په دې دنیا کې او نه دي نور موږ مشاهدې وکړو عبدالعزیز دبار رحمت الله علیه والا خو دا خو مو ایمان دی چې قرآن برکتي کتاب دی یو برکت دی درته دا ووایم وروڼو چې په کوم مدرسه کې په کوم ځای کې په کوم مکان کې ویلو چې تاسو وګورئ هغې ته هر یو بنده سره د خپل کور د خپلو بچو د معیشت غم دی او دې وخت کې په پاکستان په داسې حالاتو کې دی چې که تاسو نه مونږ تپوس نه کړی یو اوږده کیسه شروع کوي مونږ ته مونږ درنه تپوس نه کړی دومره سړی سړی وایي چې مونږ باندې هغه هر څه بوج کوي مونږ بیا تاریخ ته ګورو چې دی به سرو ډوډۍ کوي هر چا باندې معیشت بوج دی یاره ګراني ده مهنګایي ده بېشکه ګراني او مهنګایي ده په یو خبره ته وکړم د مدرسو حال ته وګورئ اکه حال دی چې څنګه چلېده همدقه شان به چلېږي نسخه درته ښیم طریقه درته ښیم
زه درته د حدیث وظیفه ښیم. نبي علیه السلام فرمایي چې سوره واقعه وایي الله تعالی به مو رزق کې فراخي راولي، تنګېږي به مو رزق نه. بس وایي یې ماښام د مازه نه وروستو د کار ټیم پورې ویلی شي، نو دا وایي تلاوت یې کوي، رزق به مو پراخه وي، تنګ به وي. سوره یاسین سهار کې وایي د ټولې ورځې کارونه به مو الله برابروي، هېڅ قسمه تکلیف به درته نه راځي. اخیرني صورتونه د قرآن مجید وایي الله به مو حفاظت کوي، خوف او یره به در باندې نه راځي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وویل ای د الله رسوله زه یېرېږم. خالد ته خو بهادر سړی ولې یېرېږي؟ رسول الله هسې یېرېږم، خوف را باندې راشي د چا نه یېرېږم نه چې څوک خو هسې هم که څوک راغلل او په اوږدو باندې په ما باندې حمله وکړه. نبي علیه السلام وفرمایل ته دا صورتونه وایي، سورې کافرون یې ورته وموښو، دا وایه دا اخرني صورتونه چې څنګه قل یا الکافرون دا وایه بس بیا وده کېږي. هغه وایي چې ما شروع کړل سوره د پس د نبي علیه السلام نه عالم. نبي علیه السلام وفرمایل خالد اوس نو نه یېرېږي. ما ویل چې نه ما خو خبره یې راشوې ده چې زه به یېرېدم، زه به تلاوت کوم خو په پته نه پوهېږم، بلکل په ارام باندې ځم. دا علما دي طلبا دي، دی خو بس په دغه وظیفو باندې زمونږ کار چلېږي، باقي کار تاسو کوئ او مزې به مونږ کوو. خو نه تاسو نه دی الله مزې درکړو، خو دا ده چې تاسو مونږ ته رانږدې کېږئ نه که نه چې راشئ خواله راشئ بیا وګورئ چې څه دین کې الله تعالی څومره اطمینان ښه د دومره اطمینان په بل شي کې شته نه سره. نو الله دې دا مجلس هم قبول کړي، دا زمونږ ستاسو راجمع کېدل چې دي نو دا د دې لپاره هم چې د دې حافظانو حوصله افزایي شي، خو د دې لپاره هم چې زمونږ دین سره لږ تعلق پیدا شي، مدرسې وپېژنو، د مدرسو وقعات مو ذهن کې راشي، په زړه کې مو د مدرسو وقعات راشي. الله دې قاري صاحب دې مدرسې ته ډېره لویه ترقي ورکړي او تاسو دې الله خوشحاله کړي. څه وخت نه ولاړئ پکې ملګري ناست خو دې او بالله وخت تېر شوی دی، بالله لویه معلومه ده، دا ستاسو د محبت علامه ده. دکه محبت دی الله تعالی ستاسو زموږ همیشه نصیب کړي. الله مو ډېر خوشحاله کړه چې زما دې څو ما د ګډو خبرو ته مو غوږ کېښود او هغه هم په اخر کې ځکه تاسو به ومنئ چې دا خو پکې نوی پیر صاحب راغی او چې وارو که دی به څومره لویه تقریر کوي، نو که ډېرې خبرې مې کړي او که لږې مې کړي خو اول زما او بیا ستاسو پې الله عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اوس وخت نه رالو هلته هغه یو راته لوډسپیکر خوا کوي، ډوډۍ به دلته خو ووایي، خو خلکو ته مې ووایه ډوډۍ وخورم که دعا درته وکړم، هغوی دواړه به ټوچتې کړي، دواړه کار یو بل دعا وکړه بیا به ډوډۍ وخوري. مینانو بس دا شانتې راغله نو دلته مو الله څه نصیب کړو، دا منظر مو ولید او ښه ته راورسېدو. زمونږ کاري صاحب ته دا وایي چې مونږ له به یوه بجه بیان نه کړي، زمونږ به یو جنازې لرو خدای کې خلاص بل دا وینا یې ډېره مخکې کړې وه. نو ما یاره جنازې خو راپېښېږي خو څه وکړو، مونږ دومره لرې یو چې نشو رسېدی. نو کاري صاحب د دې مجلس کې داسې مجلس ته د ټولو دا ډېره ښکلې دینداره علاقه ده او یې په نوم د دیر یې که نه دا دیر علاقه ده، خو تاسو ګورئ مونږ ته ډېر نږدې یې دې په واسطه جوړه کړئ سره او احتجاج وکړئ وایي بس مونږ دې ته وایي الله مو خوشحاله کړه. دغه علاقه مو ښه ده. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ خاتموں بالخیر و بالایمان کے، عقائدوں پہ اسلام مضبوط کے، جملہ گناہوں و معاف کے، کل مشکلات محل کے، پریشانیاں ختم کے، حاجتوں پورا کے، کاروں برابر کے، بیماران جوڑ کے، قرضداران قرضوں اخلاص کے، بے کور کورون ور کے، بے اولاد الاولاد ور کے، بے طلب کے طلب پیدا کے، یا اللہ بے روزگار روزگار ور کے، اور چا کورون واڑے بھی لوئی کورون والا ور کے،
څوک تندرسته وي مالداري کې سخا صفت ولهم سره زمونږ ورکې یا الله د چا څه اتفاق کې یا په مینه کې کمی وي اتفاق نصیب کې مینه ولا ورکې د چا کورونو کې اختلافات کې اختلافات ختم کې د چا په کورونو کې څه پریشانی دا پریشانی ختم کې د قاری صاحب دوی یاد کړه د دې ټول استادان د سره دغه قاری صاحب الله خوشحاله کړي او تاسو کې مونږ کې چې څوک مو راغلي او دلته ناسو به وړه الله ټول خوشحاله کړي او دلته څومره علما ناس یا الله دای تر تازه ولري ژوند کې برکت واچوي علومو کې معارفو کې کیفیاتو کې احوالو کې اقوالو کې په اولاد کې په مال حال کې برکت واچوي الله خلک راغلي دي رب کریمه او ختم ته او دې دومره خبرو ته وکړي خو یا الله سره څه کړی یا الله زمونږ د جولای د خیر نه خالی وکړي او رب کریم خیر را لراکړي او زمونږ خویندې میندې کورونو کې که زمونږ د دعاګانو په انتظار وي یا د علماو په سوال جوابونه کړي وي چې موږ ته دعا وکړي یا د دې زمونږ د دعا په تمه یې الله ټول خوشحاله کړي او دلته څومره طالبان دي عالمان کې او د دې میاشتې یو خاص دعا ده علماء نے بیا زده کوي اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے الله برکت دې زبرګه میاشت کې راکړي په شو قدر کې او رمضان ته مو رسول کې الله موږ له برکت په دې زبرګه کې په شو قدر کې راکړي موږ رمضان شریف ته رسول کې امين او زموږ ورونو الته کې اعتکاف یا شروع کېږي لسره د مخکې د رمضان د هغې لپاره خصوصي دعا وکړئ ځکه چې خلک ولا راځي چې الله ورته هلته هر څه برابر کړي بزرګونو خلک وي ځوانان وي پکې خارجیان وي پکې طالبان علما خو خود وي نو دعا وکړئ چې الله تعالی هغه هر څه له اسباب برابر کړي موږ له هغې د خدمت لپاره ژوند د عمر او برکت راکړي تاسو موږ ټول الله خوشحاله کړي الله دوی ټولو له خیر ورکړي دا اجتماعات په خیر سره وکړي دا اجتماع قبوله او منظوره کړي او د مدرسه کې د قاري صاحب دی دا وسعت راولي برکت راولي ته څومره خلکو خدمتونه وکړل لارو کوڅو کې هلته کې دلته کې ټول له یا الله د دې بدلې ورکړي او څومره شرکت وکړه شرکت یې قبول کړي دا خلک ولاړ دي دا څومره خلک دي الله ته ټول خوشحاله کړي د ټولو مشکلات حل کړي پریشانۍ ختم کړي د دې ملک لپاره خصوصي دعا وکړئ الله دې پکې ارزاني راولي یا الله ارزاني راولي خوشحالي راولي سوکالي راولي امن راولي دا دهشتګردي دا بدامني دا اختلافات دا رب کریم د دې ملک نه ختم کړي مومنان مسلمانان متفق او متحد کې اسلامي حکمرانی په موږ باندې راولي او رب کریم نیکان حکمرانان په موږ راولي د قرآن او د شریعت مطابق زندگی زمون نصیب کې او رب کریم نفاذ د اسلام او د شریعت کو فرمایي خیر او برکت ټول لراکي اللهم سهل علينا وعلى اولادنا وعلى احبابنا كل صعب بحرمة سيد الابرار برحمتك يا ارحم الراحمين